بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ملګری ستاسو ورور باچا او تاسو ګورئ باچا پیشل. قدرمنو، نن راغلی ما د خپل سوات ګلورینې سیمه کومې ته چې ملا پټی ویلی کېږي. دلته یو داسې رور پاتې کېږي، داسې بېوسه، داسې یو غریب رور چې د ډېرې مودې راسې به ما پسې راته و چې یاره ما له یو ویډیو جوړه کړه. نو نن راغلی ما د هغه غریب مشر د هغې رور خواله د هغه ژوند به پوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي، د هغه کور حلوال دا به هم تاسو ته ښایو، د هغه سره به خبرې کوو، د هغه د بچو سره چې یاره څه مطالبه لري، څه غوښتنه کوي. کتونکو دا تاسو کتی شئ، دا زه چې په کوم ځای باندې ولاړ یم دا د کور دروازه ده. نو څنګه چې تاسو ته پته ده د هغه کور یو دروازه وي، خو د دې کور چې کوم دی دروازه نشته، یعنې دا بې امنه دی. نو وجه څه کیدای شي چې یاره د دې غریب په کور کې ډېره زیاته غریبي ده، تنګدستي ده، بېوسي ده. نو کوشش وکړئ ملګرو چې د دې رور سره خامخا ودرېږئ. په د سکرین به تاسو دا نمبر هم ښکاري. نو وخت زیات نه اخلم، د رور سره خبرې کوم چې دا ژوند پې څنګه تېرېږي. نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې یاره د یو کور دروازه نه وي، نو چې په هغه کور کې به نور ژوند څنګه تېرېږي. نور کتونکو د کور حال احوال تاسو وکتو، یقینا ډېر زیات پې خفه شوم چې به داسې کور کې ژوند تېرول. یقین وکړئ چې د ده د کور د حال څوک وګوري. نو زه یم چې یاره هغه به په زړه کې دا وایي چې یاره په دې کور کې به زه په 2 لاکه هم شپه ونه کړم، خو چونکې ژوند د بېوسۍ، د غریبۍ، د تنګدستۍ دی، نو د کور حال احوال به تاسو کتلی چې په کور کې دروازه هم قدرې نشته. نو نور به هغه کور څنګه کوي. راځم د دې مشر له ده سره 2-3 خبرې کوم. د ده نه تېره هم مونږ یو 2-3 ویډیوګانې کړي وو، یقینا په هغې کې یو ملګري 2 سره بلا تاوان کړی و. نو د دغه ژوند پې روان و، لږه ډېره ګزاره پې وه. خو اوس وایي چې یاره ډېر وخت شو داسې راغلی دی چې یو ټایم ډوډۍ کله وخورو نو د ماښام تمم دی. نو کتونکو راځم دې مشر سره یو څو خبرې تېرې کوم. د ده زوی چې کوم دی دا هم راغی، د ده دا بوټان به یقینا دا پیزار به هم تاسو ته ښایو چې یاره په څه نمونه پیزارو کې دا غریبانان ژوند کوي. ښه، السلام علیکم. وعلیکم سلام. خپل نوم راته ووایه. جمشیر. جمشیر. ها، ستا نه ما تېره 2-3 ویډیوګانې مخکې کړې وې. نو دا راته ووایه چې په هغه ویډیوګانو کې د سره چا سره تعاون څه کړی و، چا سره ستا د موبایل نمبر ما ورکړی و، چا سره رابطه کړې وه؟ لږ ګزاره کړې وه. لږه ګزاره کړې وه. کتونکو د دې مشر نه ما یو ویډیو 2 مخکې هم کړې وه. دی چونکې په لاس او په خپه یو خپه چې کوم دی معذور هم دی. بهرحال د ده ژوند یو پیره بیا راغلی یم. نو ده سره خبرې اترې کوم چې ژوند څنګه دی. ما خو وکتو ستا په کور کې دروازه هم نشته، نو دا خو مطلب دا دی دلته سپي هم راتلی شي، ځناور هم راتلی شي. نو دا ژوند څنګه تېری، څه به وایې راته؟ څه خاورې رې ژوند د تېرېږي. نو څه وکړو، خاورې رې عمر دی. ماشومان دې څو دي؟ ماشومان 15. 15. یو هلک دی، 4 جنکۍ دي. نه دا راته وایه دا ماشومان د نه څه غوښتنې څه کوي که نه؟ چا څوک وایي ماله پیزار او څوک څه غواړي که نه، څوک وایي پیزار، څوک وایي د دومره چار نه راځي چې مدرسې پیسې ورکړو. نو دغه ماشومان چې د نه کله څه غوښتنې څه کوي، نو بیا ودسې به جواب کې ودسې وایي ناکام کوئ، څه به وکړمه، څه نشته را سره، جیب ولټئ جوزي جاړې کړم. دا اوس چې د کوم پسند کې ولاړ دی دا د مشر زوی دی؟ او دا مشر زوی دی. ښه، ستا څه نوم دی؟ اسماعیل. اسماعیل. سبق وایې په سویم کې؟ اوله سپاره کې. اوله سپاره کې؟ دا راته ووایه چې ستا څه نشته؟ کتابونه دې نشته، بسته دې نشته، جامې دې نشته، څه دې نشته؟ هېڅ هم نشته. هېڅ هم نشته؟ خپل پلار ته څه چې ماله څه واله؟ پیزار او جامې او ټوپۍ او هر څه. جو پلار دې څه وایي؟ روپۍ ورسره نشته، ژوند هلي. کتونکو تاسو به د دې ماشوم دا وړې وړې خبرې مرویدلي چې دا ماشوم او د ده په اړه څومره ارمانونه دي چې یاره نور واړه سکول ته پیسې وړي او زه داسې ځمه یا مدرسې ته چې ځمه. بلکې هغه قاري صاحب ته دا پلار یې وایي چې یاره موږ ورته سوال منت کوو چې یاره ته زموږ د دې بچوړګي نه د میاشتې دا پیس ما اخله. قاري صاحب سره دې ما الله ښه وکړي، هغه ورته هم ښه کړي دي. بهرحال راځم دې ماشاءالله دا راته ووایي په دې اړه دې څه ارمان دی؟ ډېر خلک دې دا ټیم ګوري، څه به ورته ویل غواړې، څه مدد در سره وکړي، څه به ویل غواړې؟ په دې څه ارمان دی؟ زما دا ارمان دی چې کور روان جاړ پروت دی، دننه دروازه ده، دا سپي راځي، شپې خوب نه وتي، ورځې د خپل هغه سوال نه وتي، سوال غریبي نه وتي، او دروازه نشته، برې نه دغسې خراب دی، تس نس دی. دا راته ووایه دا کور خو ما چیک په دې کیمرې کې هم ډېرو ملګرو کتلی، نو دا خو ډېر د یېرې دی نه په دې کې د شپې خوب درځي چې یاره خو الله مګر دا چترا نه شي. نو خوب نه راځي که نه، خو خاورې رې عمر دی تېرېږي، زه خوب نه راځي. کله به وایو چې خدایه باران وي، نو مونږ به لړزانې چې خدایه کم طرف نه مونږ باندې ارتاویږي، لکه یاره چې دا کور ارتاو نه شي. یاره ده چې ارتاو شي را باندې ارتاو. کتونکو په دې سکرین چې تاسو دا کوم نمبر ښکاري دا د دې مشر نمبر دی. د هغه فاونډیشن په دغه باندې موږ نه وایو چې یاره تاسو پیسې موږ ته راولېږئ، خو څوک هم چې
دا ویډیو ګوري څوک هم غواړي چې یاره د دې مشر سره مدد وکړم نو هغه د دغه نمبر باندې تاسو د سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. دا د خپل نمبر دی. دا کوم نمبر چې ما ورکړی دا ستا خپل نمبر دی که نه؟ خپل نمبر دی. دا د نمبر دی. نو مهرباني وکړئ که څوک مدد نشي کولی دا ویډیو سره صرف د الله د رضا دپاره شیر کړئ. کیدای شي ستاسو په یو شیر باندې داسې یو زړه سواندی راپاسي او د ده د ټول غریبي چې کوم ده دا هغه یو رور د لاسه به انشاءالله ورکېږي. نو که تاسو مطلب د ده سره مدد نشي کولی نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. د دوی د کور والا سره هم خبرې کوم. د دې ماشوم چې کومه مور ده ډېره زیاته خفه ده، ډېره زیات جړلې. موږ چې کله رالو نو د هغې سره 2-3 خبرې کوم چې د هغې په اړه څه دي. کتونکو د هغه مورکۍ سره د هغې خورکۍ سره هم یو 2-3 خبرې کومه. وخت په زیات نه اخلمه چې د هغې په اړه څه دي، ماشومان ترې څه غوښتنې کوي. دا کور یقینا تاسو به په وړاندې کې هم کتلی، اوس بیا هم تاسو وینئ. نو زما هغه خورکۍ له زموږ سره اوسئ. کتونکو دا تاسو کتی شي دا د جمشیر چې کوم ما چې خبرې ریکارډ کړې دا د هغوی واړه دي، دا د هغه کور والا ده. دې سره 2-3 خبرې کومه، وخت زیات نه اخلمه چونکې دا په خپله باندې هم ټیک نه ده، بیماره ده. نو دې سره 2-3 خبرې کومه. دا راته ووایه چې څومره موده شو دا کور داسې کچه دی، د کور دروازه نشته، څومره وخت شو؟ دا ډېر وخت شو چې دا د کور د دروازه نشته او په بارانه کې سمسا چې هېڅ حل زموږ نه بارانه کې سمسا چې خورېري عمر دی تېرېږي، خورېري عمر دی تېرېږي او نه دروازه نه بل څه نه پکې دا څه ځای ځای نه پکې ښه ده نه پکې بد ده. بس پخوانۍ کوټې دي غورځېږي ارتاوېږي. او لنډه دا ده چې د دې د سړي سره څوک لاس نه کوي. که چاته وایي چې هغه ته بېرته تختیارونه دا راته وایه. بل تپوس در کوم د دې کور دروازه نشته، ما وکتل نو دا خو د شپې چې د سپي یا نور څه ځناور راځي که نه؟ او که نه خورېري راځي که نه. دلته دا اوړه راغلي، دا اوړه هر څه یې تس نس کړي، بوجۍ اوړه هر څه یې تس نس کړي وو. بد حل دی دا خورېري عمر دی تېرېږي چې چلو که شاته جاړو جړا ځای نشته. دا راته ووایه خورکۍ مورکۍ چې کوم دی ډېر خلک به دې ګوري په اړه دې سار باندې څه قسمه مدد در سره چې دا کور نوی شي، چې دا کور نوی شي چې دومره دا اخیر دی الله ستاسو په کار کې خدای دې تاسو له دا اجر درکړي چې پر زړه مې دا ارمان دی چې دا کور نوی شي او دا د سړي پسې مرګ راځي او خو نه څه به دغه راځي. سړی محتاج دی د څه نه دی. زړه مې دا ارمان دی چې دا کور نوی شي، چې په زړه مې دا ارمان دی. نور مې په زړه نه څه ارمان مړه به شم خو د دې په ارمان به مړه شم. په زړه مې دا ارمان دی چې دا کور نوی شي، دا کور نوی شي، دا کور نوی شي. او کتونکو سړی محتاج دی د مزدورۍ د څه نه دی او د دې نور د رزق نه څوک نه پاتې کېږي. چېرته ځي چېرته چړه دا به ځان لکوي. خو چې دا کور نوی شي چاته وی جو خلک تښتي. الله به خیر کې خورکۍ دا وخت ډېر پښتانه دې ګوري انشاءالله ضرور به چې کوم دی تاسو سره مدد کوي. کتونکو څنګه چې ما بار بار ووایي چې دا کوم نمبر تاسو ته ښکاري نو دا د جمشیر نمبر دی کوم چې تاسو د هغه خبرې واورېدې. د هغه د ماشومانو سره 2-3 خبرې کوم. د ده دا خبرې به تاسو اورېدلي. دا هم د هغه لورکۍ ده. نو دا چې زما خیر مدرسې له تلې اوس راله. ستاسو نوم دی؟ باسنور. دا راته ووایه سکول ته ځې؟ سکول ته ځم خو چټیانو دي او مدرسې ته هم ځم. پلار سره مې روپۍ نشته او هغې له کله یو ورکړي او کله بل ورکړي او دا یو راله بوټان راکړل او بل دا بوټان سري. دا تا اوس دا بوټان دې شلیدلي نو تا ما ته دا بوټان له چا راکړلي دا له چا درکړلي؟ دا راته ووایه چې ډېر ستا ماماګان به ګوري، خلک به دې ګوري. په اړه دې څه ارمان دی چې ستا څه وشي؟ چې زما بوټان شي، زموږ دا کور نوی شي او د بېنظیرې پیسې نه کېږي. او تاسو ته به دعا کوو چې دا زموږ دا کور نوی شي، په موږ باندې غورځېږي په مخ او دا هېڅ حال نشته. کور لګي هر شی لګي. اوس خو نور خو جو څه کې ځان له به صدقه کوو خو دا کور مې زړه ډېر ارمان دی چې خدای په دې وړو ورتاو شي. مونږ لوی خو جو څه کې که مونږ لاندې کړي زمونږ نه څه پاتې شي خو دا واړه به لاندې کړي، واړه به لاندې کړي. نه صدقه شي. الله به خیر کې خورکۍ، الله به خیر کې. دا ویډیو په دې ټیم باندې ډېر خلک ګوري انشاءالله. داسې یو ځوان داسې یو سرمست څوک به وي چې انشاءالله ستاسو دا تنګدستي ستاسو دا غریبي چې کوم دی انشاءالله دا به په دې ویډیو سره انشاءالله لر کېږي. نو ټولو ملګرو ته چې ما څنګه په ویډیو په اوله کې ووایي دا تاسو کتای شي کتونکو دا کور تاسو ته ما د ویډیو په اوله کې مخو چې مختلف قسمه داسې خامۍ په دې کور کې دي چې یو څنګه تاسو ته ووایي چې یاره دا کوټه به ډېره زیاته کچه ده. نو چې باران راشي نو دوی زیات تر بیا هغه شپه چې کوم دی موږ ټوله شپه ویښ ناست یو چې ته دا کوټه را نه شي او چېرته ماشومان الله مکه لاندې شي د دغې یېرې نه. نو کتونکو دغه د دې جمشیر فریاد و تاسو وکتو، تاسو واورېدو.